سلامونه ګران کتونکو، امید دی چې ښه به یې. دا چې څه په لاهور کې وشو، دا څه چې په اسلام آباد کې وشو، په دې باندې د حیرت کېدو یا د حیرانتیا خبره چې ده بالکل څه نشته. د ډېر وخت نه هم چې کوم پلانینګ روان و یا کومه رویه وه یا کوم مزاحمت و، بیا د حکومت چې کومه سستي وه، زمونږ انتظامي بدحالي وه، د هغې په نتیجه کې به دام کېدله. خو خبره لا ایساره نه ده، خبره لا ودرېدلې نه ده. مسله چې کوم ده هغې بل اړخ اخیستی دی، بل شدت چې دی اختیار کړی دی. نن په دې والا سیشن کې د زمان پارک کې د بعضې ګرفتاریانو، د میډیا د بعضې خبرونو د تبصرو او بیا د کاونټر تبصرو چې خلکو دا یو تاثر ورکړی دی چې ما یا زمونږ بعضې سینیرز چې کوم دي هغوی دا کوشش کړی دی چې په زمان پارک کې ټي ټي پي یا نور کلن هم تنظیمونه چې دي د هغې موجودګي ثابته کړي. په هغې باندې لږه غوندې خبره کوم، مختصر غوندې چې په ریکارډ باندې وي. اولنۍ خبره خو دا ده چې 25 کاله کې الحمدلله یو خبر چې دی هغه هم نه د پروپیګنډې دپاره مونږ جاري کړی دی، نه د پبلیسټي دپاره او نه د چا په ایجنډه باندې. دویمه خبره دا ده چې د دغه ټایپ خبر ورکولو یا په هغې تبصرې کولو نزاکت چې کوم دی، حساسیت، د هغې نه مونږ ته ډېر زیات احساس دی. بلکې د دې ډېر نتایج چې کوم دي مخکې چې هغه به ټیک خبرونه د دې غوندې هغه مونږ برداشت کړي هم دي، بیا به یې هم برداشت کوو، ځکه چې پروفیشنالیزم چې دی هغه بنیادي نقطه ده. زمونږ د کلیوال، زمونږ د ورور، زمونږ د دوست اقبال موجودګي هلته کې یو خبر و، د هغې ډېر غټه نیوز ویلي وه، ځکه چې هغه د تحریک نفاذ شریعت محمدي اهم لیډر پاتې شوی و. هغه د یو پروسس حصه و په 2008 کې، او بیا هغه چې دی د هغې په پاداش کې هغه 8-9 کاله چې کوم دي هغه په جیل کې تېر کړي دي. خبره صرف دا شی وه چې هغه او داسې نور خلک چې کوم دي هغه په زمان پارک کې موجود دي، هغو هلته کې یو اکټیویټي کړې ده. که د نورو خلکو نومونه چې دي د هغې نه بعد مخې ته راغله، او دا هم ویلی کېږي چې تقریبا 50 کسانو سکروټني شوې ده، او هغې چې کوم دي د بعضې کلانو تنظیمونو سره د هغې وابستګي چې ده هغه مخې ته راغلې ده. دا نه دي ویلي چې ټي ټي پي یا بل کلن تنظیم چې کوم دی هغه هلته کې دا کار موږ ویلي چې د هغې خلک چې کوم دي هغه هلته کې موجود وو او دي. سوال دا پیدا کېږي چې کو اقبال صاحب په دغه سرګرمو کې ملوث نه و، نو زمونږ ادارو په هغه باندې دومره اف آی آرز ولیکټ کړي وو، او هغه د کمې سزا په بنیاد باندې چې دی هغه 8-9 کاله چې دي دا پوره د یو جنریشن یو ټایمینګ وي هغه په جیل کې تېر کړي دي. پکار ده چې دغه بیانیې په بنیاد باندې زموږ د ادارو نه تپوس وکړی شي. دا ډېره ښه خبره ده چې د اقبال صاحب سمیت نور خلک چې کوم دي هغه په پولیټیکل پارټو کې شاملېږي. دا د هغو جمهوري او انساني حق دی. خو دا خبره کوله چې د یو پلانینګ تحت، د میډیا کمپین تحت به مونږ لګو او بعضې خلک به هغه ټي ټي پي سره ډکلیر کړو. ټي ټي پي هم د هغې د نظریې مونږ احترام کړی دی. هغه یو نظریه ده، د هغو خپل یو جدوجهد دی، د هغو د طریقه کار سره اختلاف کېږي، خو د یو جرنالیست په حیثیت باندې مونږ ته دا حق نشته چې مونږ د هغو په بل انداز باندې کنډمینیشن وکړو. په هغه ځای کې به کوو چې عام خلک هغه کله په نښه کوي. دا د ریاست، د اهل سیاست او د ټي ټي پي مسله د نورو خلکو ده چې دوی سره خپل تعلقات او مخالفت او دوستي او دشمني چې کوم ده هغه څنګه مخې ته وړي. موږ به صرف د هغې رپورټینګ کوو او د رپورټینګ او د واقعیاتو په بنیاد به د هغې بیا تبصره کوو. دلته کې دا سوال هم پیدا کېږي چې د اقبال خان محترمه خلاف چې دا کومې دفعات درج شوي دي او د هغې په بنیاد باندې بیا هغه 8-9 کاله چې کوم دي هغه په جیل کې تېر کړي دي، د دې نوعیت څه دی؟ دا چې کوم خلک هېڅ کار نه کوي او د بل په کار کې چنجر او باسي او د بل په کار کې چې دی په هغې باندې تنقید کوي، هغه د لږ ګوګل کې لږ اندازه مندازه د لږ په هغه باندې 15 چې ما کوم دفعات په هغه باندې درج شوي دي را پیدا کړي دي، هغه دا دي 474 474 506 506 186 186 147 147 149. په 2009 کې هغه بیا آرمي گرفتار کړو او د هغه وخت نه واله د وخته پورې په مختلفو وختونو کې چې دی هغه تقریبا 9-10 کاله تېر کړه.
هغه دا نه دی ویلي چې زه د هغې حصه نه یم پاتې شوی. هغه دا ویلي چې د هغې حصه پاتې شوی یم، دا یم تسلیمه کړې ده په خپل انټروګانو کې. اگر چې هغه دا هم ویلي دي چې زما نوم یې اخیستی دی، د حمید میر صاحب نوم یې اخیستی دی په خواله خیلې کې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی، زه یې مخاطب کړی یم چې هغه ته خو د دې هر څه پته ده، بېشکه موږ ته د دې هر څه پته ده، خو دغه د هغه د جرأت یو خبره ده چې هغه دا ویلي دي چې زه د دې هر څه حصه پاتې شوی یم، خو اوس په تحریک انصاف کې شامل شوی یم، کوم چې د هغه چوایس دی، د هغه حق دی. دغه رنګ د نورو خلکو په باره کې کوم اطلاعات راځي، یا تشدد شوی دی، یا د پولیس سره چې څه شوي دي، یا یو یک طرفه اپریشن شوی دی، یا ګرفتاریانې شوي دي، پکار ده چې د هغې پلټنې وشي، د هغې تفتیش وشي، د هغې تحقیقات وشي. څوک هم د پولیټیکل وکټمایزیشن یا د ریاستي جبر ښکارول نه دي پکار. دویمه غټه خبره چې ده هغه په دې پس منظر کې ډېره زیاته ضروري ده چې هم په دغه مټه کې چې د کوم وزیر اعلی پاتې شوی دی د تحریک انصاف محمود خان صاحب، د هغه وروره عبدالله خان په جیل برو تحریک په دوران کې په یو جلسه کې سرعام چې هغه مین سټریم میډیا او سوشل میډیا هغه انیر کړل، وی ښودله، په ریکارډ باندې پراته دي په یوټیوب باندې، هغه چې د مټې ایس ایچ او ته د هغه پولیس ته کوم دمکیانې ورکړې وې، د هغې نه بعد دا تپوس به هم خلک کوي چې تا ریاست ته د هغه خلاف څه کاروایي کړې ده او که نه ده کړې، کو ته د نورو خلکو کوي دا تپوس به کېږي چې د یو تقریر په بنیاد باندې کو د وزیرستان یو ایم این ای علي وزیر 2 کاله 2.5 کاله په جیل کې تیرولی شي، د هغه خلاف مهم چلیدی شي، هغه غدار ډیکلیر کېدی شي، د نورو سره دا رعایت ولري، دا چې ده دا به څوک پرېږدي نه. اگر چې موجوده حکومت له پکار دا دي چې څنګه انیق ناجي صاحب ویلي، چې څنګه دغه ویلي دي، نصرت جاوید صاحب غوندې معتبر سړي ویلي دي، چې څنګه نور ډېر معتبر خلک دا خبره کوي چې دې حکومت له پکار ده چې دا نور سرنډر شي، دا د وس خبره نه ده، دا معامله ټیکول پاکستان چې د خانه جنګۍ ته تللی دی. خو بعضې څیزونه په ریکارډ باندې راولو، بعضې څیزونه چې کوم دي هغه به د پروپیګانډې یا د ذاتي مخالفت ښکار کوو نه، ځکه چې دا زمونږ د صوبې، زمونږ د خلکو، زمونږ د ملک د مستقبل خبره ده. ملک عملاً تللی دی خانه جنګۍ طرف ته، صرف د هغې اعلان پاتې دی، او که څه یقین راځي نو هم دغه صورتحال دا کوم چې په لاهور کې موږ وکتو او موږ چې اسلام آباد کې کوم وکتو، دا یو څو کاله مخکې موږ په پېښور کې په ایکس پاټا کې ملکن ډیویژن کې کتلی دی. ډېره مننه.